الرحمن الرحیم د کلیوالي رنګونو د پروګرام په دغه برخه کې د کفر ولسوالۍ خونانو بازار ته راغلي یو. دلته له کاکا سره خبرې کوو د کار او ژوند په هکله. کاکا خو لومړی خپل ځان راوپېژنې. نوم مې محمد طبیب دی او د انګرو قلعه اوسېدونکی یم. کاکا څومره وخت کېږي تاسې د خپل کار ته دوام ورکوئ، خپل کار کوئ؟ دا خو نن خطري کار دی، پلار نیکونه مونږ کلی ورته هغو کې اوسې مونږ کوو، خپله خواري غریبي ده کوو، ټولو مونږ کار الحمدلله خپل وخت تېرېږي. دغه د انګرۍ په برخه کې مثلا تاسې څه شی جوړوئ؟ دغه نومونه راته واخلئ. نو لور جوړوو، تبرګۍ جوړوو، داسې لاسي ګلډکو تبرګۍ او چوړکۍ جوړوو. کاکا لور په څو تېرې کوئ؟ مثلا چاړه جوړوئ، هغه په څو جوړوئ؟ چاړو داسې مختلفې په سل هم جوړوو، په 50 هم جوړوو، په 1.5 سل هم جوړوو. ګران او ښه خوشو پکې لور هم په 50 باندې هم شته دی، په 80 سل هم شته دی، په 1.5 سل هم شته دی. او لور تېره کوو په 60 باندې، تبرګوټه 30 باندې، په 35 باندې، په 40 باندې. دا ټول تبرګۍ مثال کې کاکا ژوند نن څنګه تېرېږي؟ ژوند نه خپل کار نه د خپل ژوند څنګه راځي؟ د حالاتو نه راځي او د خپل کار نه راځي او خپل کار د افغانستان د حالاتو دا یو چې ټول دغه وجنو د حالاتونه د افغانستان د خلکو راس اچولی دی. یو افغانان دی بل باندې وایي څوک یو طریقه باندې څوک بله طریقه باندې دغه ناراضي او نه خپل کار نه الحمدلله راځي. کاکا مننه، الله دې خوشحاله کړي چې راغلی موږ سره خبرې وکړو. ستاسو نه ډېره مننه چې راغلی او موږ هم پوښتنه ځینې حواله مو واخیسته. شکر، مننه.